سلامونه خوږو دوستانو، هیله لرم چې تاسو به راته روغ او جوړ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو دوستانو، تاسو لپاره مې نن د اف جي ټابز یوټیوب چینل څخه ډېره په زړه پورې او بهترینه ویډیو راوړې ده. دوستانو، په دغه ویډیو کې زه ستاسو ته درواخیم چې موږ څنګه کولی شو هر ډول کتابونه، هغه معلوماتي وي، اسلامي وي، ناولونه وي، هر ډول کتابونه چې وي موږ په ډېرې اسانۍ سره خپل موبایل ته ډاونلوډ کړو او ویې ګورو. دوستانو، دغه ډېره اسانه طریقه ده. تاسو به راشئ په خپل موبایل کې به پلی سټور راخلاص کړئ. دوستانو، له پلی سټور راخلاصولو وروسته دوستانو تاسو دلته ورته ولیکئ په دغه سرچ برخه کې به دوستانو تاسو کتلی شئ. دغه سرچ برخه کې به تاسو ورته دغه ولیکئ بیان لایبرري. دوستانو، دغه بیان لایبرري اپلیکیشن چې کومه دوستانو دغه به تاسو را انسټال کړئ. دغه اپلیکیشن دوستانو وینئ، دغه به تاسو را انسټال کړئ په خپل موبایل کې. ما خو انسټال کړی دی او زه راځم دغه اوپن باندې کلیک کوم او دغه را خلاصوم. دوستانو، په دې کې تاسو اکاونټ هم جوړولی شئ. تاسو به راشئ خپل اکاونټ به دوستانو په دغه کې جوړ کړئ. دغه لاندې کوم اپشن چې دوستانو وینئ د حالي اپشن، دغه باندې به تاسو دوستانو کلیک واخلئ او بیا به دوستانو تاسو لاندې راشئ. لاندې برخه کې د لاګین څخه لاندې که اکاونټ مخکې جوړ کړی نو بیا به لاګین باندې دوستانو کلیک واخلئ. که اکاونټ مو جوړ کړی نه وي نو دوستانو تاسو به ساین اپ کېږئ. که اکاونټ جوړ نه کړئ بیا هم تاسو کولی شئ چې کتابونه پکې وګورئ، خو اکاونټ جوړول دوستانو په دې کې ښه دي. دوستانو، تاسو به دلته راشئ، لاندې برخه کې به دغه اپشن باندې دوستانو کلیک واخلئ. لومړی به تاسو خپل نوم ورکړئ. خپل نوم دوستانو تاسو په دغه ذکر کې زم راځم دوستانو خپل نوم او تخلص ورکوم. په دغه برخه کې دوستانو تاسو خپل ایمیل ورکړئ او بیا به یو 8 حروفه پاسورډ چې وي، هر رقم پاسورډ چې وي دوستانو تاسو به پاسورډ ورکړئ. نوم، ایمیل، پاسورډ او ترڅنګ به تاسو بیا راشئ په دغه لاندې ساین اپ اپشن باندې دوستانو تاسو کلیک ورته واخلئ. کلیک اخیستل وروسته دوستانو تاسو دلته راشئ، همغه ایمیل او پاسورډ بیا په دغه ځای کې دوستانو تاسو ورکړئ. زه راځم همغه ایمیل بیا ورکوم او بیا په دغه ځای کې همغه پاسورډ دوستانو تاسو ورکړئ او بیا په دغه لاندې لاګین باندې دوستانو تاسو کلیک واخلئ. لاګین کلیک اخیستل وروسته دوستانو تاسو اکاونټ په دغه اپلیکیشن کې دوستانو جوړ شي. زما پاسورډ غلط و نو زه اوس بیا راځم دوستانو دغه پاسورډ ورته ورکوم. دوستانو، کله چې پاسورډ ورکړئ او لاګین باندې مو کلیک کړئ نو تاسو اکاونټ چې دی دغلته به جوړ شي. دلته تاسو ته اوس دوستانو مکمله طریقه ښیم چې موږ دغې څنګه کولی شو او ویډیو هر ډول کتابونه ډاونلوډ کړو. پښتو ژبه کې هم استعمالولی شو. دلته بیالوژي او ترڅنګ ناولونه دي. زه راځم په دغه ناولونو باندې کلیک اخلم او په دوستانو هر ډول ناولونه کتابونه په دغې کې شته. دوستانو، تاسو کتلی شئ دغه یو ناول زه دوستانو اوس ګورم. دغه ناول دوستانو تاسو کتلی شئ. دغه ناول دوستانو په دغه ډاونلوډ باندې تاسو کله کلیک واخلئ دغه باندې تاسو ډاونلوډ کولی شئ. راځو په دغه لاندې ډاونلوډ باندې کلیک اخلم او دغه چې دی زه ډاونلوډوم. الاو باندې به کلیک واخلئ. الاو کلیک کولو وروسته به دغه ناول چې دی دغه موږ سره ډاونلوډ شي. نو دغه دوستانو موږ سره چې دی اوس ډاونلوډېږي او دوستانو دغه لاندې اپشن باندې تاسو کله کلیک واخلئ دغه ناول دغه کې تاسو کتلی شئ. تاسو ته به اوس دغه روښانه شي. زما نیټ یو څه ضعیف دی دوستانو، تاسو کتلی شئ دغه ناول دی ډېر په زړه پورې ناول دی. نصیر احمد احمدي دغه دوستانو لیکلی دی. دغه بهترینه ناول دی. تاسو کولی شئ چې په ډېرې اسانۍ سره دغه ځان ته زوم هم کوئ او کتلی شئ. هر ډول ناولونه دوستانو په دغه کې موجود دي. تاسو کتلی شئ تاسو دغه ناول کتلی شئ. زه راځم بل ناول باندې دوستانو کلیک اخلم. دغلته هر ډول ناولونه تاسو کتلی شئ. په سرچ کې هم دوستانو تاسو ورته ناولونه لیکلي. هر ډول ناول تاسو په کار وي تاسو په دغه سرچ کې ورته لیکئ. تاسو ته به ناولونه دوستانو راړوي. کوم ډول ناول چې تاسو د خوښې ناول وي نوم مو زده وي نو تاسو کولی شئ چې ډاونلوډ یې کړئ. همدارنګه تاسو کتلی شئ دوستانو دغه بیالوژي باندې چې کلیک واخلئ تاسو دلته بیالوژي کتابونه هر ډول کتابونه هم دوستانو پکې ترلاسه کولی شئ. ډېر په زړه پورې او بهترین اپلیکیشن دوستانو دغه تاسو کتلی شئ. اودس، لمونځ دا او د هغو معنا دغه ټول کتابونه دوستانو اسلامي کتابونه وي. هر څه چې وي تاسو کتلی شئ. په دا ډاونلوډ باندې چې کلیک واخلئ دغه به تاسو سره ډاونلوډ شي. دغه اپلیکیشن پښتو، فارسي او ترڅنګ یې په انګلیسي ژبه کې تاسو استعمالولی شئ. نو هر ډول کتابونه لاندې تاسو چې څومره پاسې ځئ نو دغې کې تاسو کتابونه ترلاسه کولی شئ. نو ډېر په زړه پورې او بهترین اپلیکیشن دوستانو، نو د څخه تاسو ګټه واخلئ او هر ډول کتابونه چې تاسو غواړئ نو په ډېره اسانۍ سره په دغه کې ترلاسه کولی شئ. نو دوستانو، ویډیو تر همدې ځایه که ویډیو مو خوښوي در سره لایک کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نورو ویډیوګانو کتلو لپاره زموږ ورسره د الله په